رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم طلباء کرام د الله جل جلاله د ټول انسانیت ابتدا هغه په علم نبوت باندې کړی دا بلکې د دنیا انتهای هم یو قسم په علم نبوت باندې کړی دا یو مؤمن او مسلمان چې په دې کې فکر وکي او سوچ وکي نو دا خبرې خامخا ذهن ته ورځي چې دا درې خبرې خو ډېرې ضروري دي یو د الله جل جلاله توحید او بل د پیغمبر مبارک رسالت او بل د آخرت عقیده خو لیکن د قرآن عظیم شان د تعلیماتو نه دا معلومیږي چې رب ذوالجلال چې د انسانیت ابتدا په علم تعلیم او شروع وکړه هغه یو قسم په توحید باندې نه ده کړې او یو قسم بظاهر د رسالت باندې هم نه ده کړې او یو قسم بظاهر د عقیدې په بنیاد هم نه ده کړې نو الله جل جلاله چې شروع وکړه هغه په علم سره وکړه الله ویله وعلم آدم الاسماء كلها نو حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ولو نو دغه مقام د نیاز د الله جل جلاله سره نو الله جل جلاله حضرت سیدنا جبرائیل امین راولی گلو نو پیغمبر مبارک ته جبرائیل امین وای اقرا حضرت پیغمبر مبارک ته فرمای ما انا بقاری امام بخاری رحمه الله په خپل بخاری شریف کې دا حدیث راوړی دا دی حدیث الفاظ درې ځله په دا حدیث شریف کې تکرار شوی دي نو امام بخاری رحمه الله دا حدیث هم راوړی دا په بخاری شریف کې نو پیغمبر مبارک ورته فرمایي درې ځله ما انا بقاری او حضرت پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم د خاتم النبی ختم د نبوت اور باندې راغلی ختم د نبوت تکمیل د نبوت اور باندې راغلی دا نو الله جل جلاله انسان په دنیا کې د خپل خلیفہ وګرځولو نو تکمیل د نبوت دا په حقیقت کې خلافت انسانی وشولو نو کله هم چې خلافت انسانی منځته راغی نو بعد کې بیا قیامت واقع کیږي اقرأ باسم ربک الذی خلق اقرأ باسم ربک الذی خلق نو ابتدا د انسانیت هم په علم باندې او انتها هم په علم باندې وشوله چې د الله توحید معلومیږي نو هغه چې معلومیږي علم نبوت سره معلومیږي او عقیده د آخرت چې معلومیږي هغه هم په علم نبوت سره معلومیږي او د رسالت والعقیده هغه چې مضبوطیږي معلومیږي په زړه کې داخليږي هغه نور د ایمان هغه هم په علوم نبوت سره معلومیږي منځ ته راځي نو او کله هم
چې علوم نبوت منځته راغی، علوم د نبوت منځته راشي، نو بیا دا دوه خبرې ډېرې ضروري دي. اوله خبره دا چې خوف خدا، فکر آخرت، سړي کې باید خوف وي، نهایت زیات خوف باید انسان کې موجود وي. او کله هم چې یو انسان کې ویره د الله جل جلاله، خوف د الله جل جلاله منځته راشي، نو دغه انسان باندې خوف دومره مسلط شي د الله جل جلاله چې دغه انسان په رګونو کې، د انسان په وینه کې خوف د رګونه ویني ټول د خوف د الله ډک شي، د الله خوف دومره به مسلط شي. او کله هم چې په یو چا کې خوف د الله او فکر د آخرت راغی، منځته راغی، او دغه انسان ته الله جل جلاله یو شان ورکوي، هغه شان حضرت رسول الله مبارک ورکوي، هغه رسول الله مبارک بیانوي. اذا ذکر الله، کله چې هم یو انسان د الله خوف کې موجود وي، فکر آخرت پکې وي، فکر آخرت ورسره وي، دغه اصلنا د علما او طلبا دا د علم ولا دا مقصد دی. نو اذا ذکر الله، کله چې هم یو انسان وګوري نو فورا الله وريات شي. څنګه؟ نو اوس چې دغه انسان د الله خوف په ځان کې راوستلو او فکر آخرت سره پیدا شولو، څنګه چې هم د انسان یو کس وګوري، اگر که کافر وګوري، په کافر کې ایمانی جوش او طبعی جوش پیدا شي، هغه په لړزه باندې راشي، فورا الله تبارک وتعالی وريات شي. او یو منافق او فاسق او فاجر چې کله هم دغه کس وګوري نو الله جل جلاله د هدایت طرف ته بوزي. اذا ذکر الله. حضرت شاه نورشاه کشمیری رحمه الله هغه مبارک دارالعلوم دیوبند ته روان د مدرسې ته، نو هلته په اډه کې موټر ته ولاړ ده، حضرت شاه نورشاه کشمیری رحمه الله ولاړ ته په اډه کې ته سیکان هم وله. نو حضرت شاه نورشاه کشمیری رحمه الله باندې د سیکانو نظر ولګېدلو، نو یو سیک ګوري چې انور شاه کشمیری رحمه الله باندې نظر چې ولګېدلو، فورا ورغی، هغه سیک خپو کې پرېوتلو او خپو ته ورچټ شولو، ورته ویلې ای مولانا صاحب، ما ته د توبې چل وښیه، ای د پیغمبر وارثه، ما ته د توبې چل وښیه، زه د الله نه باغي یم، ما د الله نه بغاوت کړی ده، زه کافر یم، غواړم چې توبه وباسم او اسلام راوړم. حضرت شاه نورشاه کشمیری رحمه الله هغه ورته د توبې چل وښودلو. نو د علماو طلباو باطنی او ظاهري کیفیات د علم اتباع په هغه انداز او په هغه مقدار کې باید وي چې کله هم څوک وګوري نو سیک ته چې کله توبې چلو خودلو نه سیک اسلام راوړ، مسلمان شولو. الله اکبر، الله اکبر کبیره. نو حضرت نو سیک چې کله لږ دی خوشولو، هلته نور سیکان هم ناست وله، هغه سیکان ورته وایي تا باندې د مولانا صاحب جدو وکړلو، سحر یې در باندې وکړلو، هغه ځکه ته په خبو کې ورته ټیټ شولې. نو هغه سیک ورته وایي نه داسې نه ده. الله اکبر. حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ته هم ګوره خلکو ساحرو، کوډګرو، شاعرو وغیره نومونه ورته استعمالول. کله به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو چا ولیدلو، فورا به الله وريات شو. اذا ذکر الله، کله به چې رسول الله مبارک خبرې چا واورېدلې، فورا به د الله خوف او د اسلام به قبول کو او اسلام به راوړ، مسلمان بشولو. نو هغه سیک ورته وایي نه داسې نه ده. هغه سیک ورته وایي چې کله هم
په دې مولانا صاحب کې ما په دې مولانا صاحب باندې سترګې ولګېدلې د دې مولانا صاحب په سترګو کې یو رڼا ولا د دې مولانا صاحب په وجود په جسم کې یو داسې کې عجیبه غوندې رڼا ولا چې ما وکتل دغه رڼا نه په تاسو کې ولا او نه ما دغه رڼا په ما کې ولا نو ما چې کله درته وکتل دا رڼا په دې کې ولا زه بې اختیاره په شوق په مینه محبت باندې ورغلم دغه سیکوای زه دغه د شاه انورشاه کشمیري رحمه الله په خپو کې پرېوتلم ډېر دي محبت د وجې نه نو ورغلم په خپو کې پرېوتلم ما وغوښتل چې دغه سړي کې یو څه شته وي ځکه چې دا رڼا نه په تاسو کې شته او نه په ما کې شته خامخا نو دا رڼا به چې په ده کې ده او څه کمال ده ځکه زه هم انسان یم او دی هم انسان ده نو دا څنګه خبره ده چې په ده کې یو داسې رڼا ما ته ښکاره شوله ځکه چې په ده کې کومه رڼا وله زه پوه شولم چې دغه رڼا که زه ترې راوړم زما په دغه رڼا کې خامخا اسلام ده اسلام چې زه راوړم فورا الله جل جلاله ما ته یو لاره راښیي د جنت لاره ده نو چونکې وخت هم کم ده نو ابتدا هم د انسانیت په علوم د نبوت باندې وشوله او انتها او ابتدا دواړه په علم د نبوت باندې وشوله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين